ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل امرالله صالح کوو. امرالله صالح وایي د سنبلې اتلسمه د احمدشاه مسعود ورځ د خلکو ځورونکي په هیڅ قوم او فکري جریان پورې اړه نه لري. نوموړي زیاته کړې د سنبلې اتلسمه د قانون ماتولو، د زور ښودلو او په سړکونو او واټونو د وسلو ګرځولو نه بلکې د شهید ورځ ده او امنیتي ځواکونه به د بې نظمیو مخه ونیسي. طالب بندیان د افغان حکومت په زندانونو کې د 15,000 طالب بندیانو له ډلې د پاتې 300 بندیانو د خوشي کولو لړۍ پرون ماښام بیا پیل شوې او سلطنه طالب بندیان خوشي شوي. حامد کرزی د هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل په اړه د یادې شورا د رئیس عبدالله له وروستۍ پرېکړې هرکلی کړی. عبدالله د دې شورا د غړو اعلان خپل صلاحیت بللی و. وایي مشورې روانې دي. حمدالله محب د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوځ له مشر قمر جاوید باجوا سره په افغان سولې خبرې کړې. حمدالله محب له باجوا غوښتي چې طالبان پرېږدي تر څو په خپلواک ډول په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وکړي. ملي دسترخوان ولسي جرګې د دویم ځل لپاره د افغان حکومت د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. ولسمشر غني پارک کې د کابل امنیتي مسؤلینو د تقدیر په غونډه کې ویلي د سولې په مذاکراتو او تر هغه وروسته په حکومت باور ولرئ چې د دې وطن د اصلي خدمتګارانو په توګه تاسو له یاده نه وباسي او د نظام او ټولنې ثبات لپاره ستاسو رول ته جدي پام کیږي. ولسمشر غني ویلي په تیرو سلو کلونو کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولس ملاتړ بېساری دی او امنیتي ځواکونه د له دې لویې پانګې څخه مناسبه استفاده وکړي. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د قوانینو کمیټې په پیژندپاڼو کې د مور د نوم له لیکلو سره توافق کړی، خو د عملي کېدو لپاره باید لومړی په کابینه او بیا د افغانستان په پارلمان کې تصویب شي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.